نو مطلب چې لړ شه خوشاله یې بس خوشاله به یو طرف ته خو به شو کنه او لکه د یو سیټ بشي د یو سیټ بشو دا اوس نه داسې چې نه مړه کېږو نه ژوندي کېږو ذهني دا معنی چې د زړه بیماري یې راته غورځولې سوچ فکر په خدای کې نو که کاروبار به هم یو ځای سوچ به هم بل ځای ولاړ یو ځای کې سوچ هم په کابل کې نه دا څه یو رسونه د عمر دی چې لاړ نه شم دلته پاتې شي چې پاتې شم سره مطلب څه کوي کاروبارونو سره کنه زموږ خلکو خصوص د مطلب چې دا کاروبار به په نیمه به خرڅي کنه نو کاروبارونو سره مطلب څه کوي داسې لکه وړې به پرېدې به خرڅوي به چې ټیم مې داسې کم راکړه لکه دا اوس چې کم ټیم ورکړی نو دا کاروبار هم په نیم قیمت به شی ورله ورکوو نو لکه هغه د شي هغه کار به چې په 13,000 شي اخیستی او په 3,000 ته غواړي دغه چل به شروع وي نو په 3,000 یا په 300 ته غواړي نو دا چل به شروع نو موږ به خفه کېږو نه په تاوان سړی هر سړی خفه کېږي نو موږ دا ارزو ده د حکومت نه چې موږ ته پوره ټایم راکړي او موږ ته وایي چې دا ټایم ستاسو شو موږ دا قرضې مرضې او دا کاروبار پکې راغونډ زموږ د دې پښتنو ته او د دې حکومت ته زموږ دا خواست ده دا اپیل کوو چې موږ په ډېرو خوارۍ باندې ډېرې سختې تېرې کړې په پاکستان کې موږ د یو جوړه جامو سره راغلي وو زموږ د پلار سره زه یو زه راغلم یو بل ورور موږ ماشومان راغلي وو بیا موږ ته پاتې شوي وو لاره کې اوس موږ په داسې حالات کې لکه دی شړي چې لکه مثال زموږ دلته قرضې په پاکستانو دي د پاکستانو په موږ دي دا خو یو بدواله ده چې موږ د چا پیسې ویسو یا زموږ دلته پیسې پاتې شي موږ خلک د ګریوان نه ونیسي نو موږ په دې خبره باندې نه خفه کېږو په تګ باندې چې موږ له ټیم راکړل شي مثال 15 میاشتې یا کال چې تاسو ځانونه ټول کوئ او بس دې ځای نه دا خبره پرېږدئ نو بیا موږ په دې باندې نه خفه کېږو اخره کې بیا تاسو کوم مطلب چې د ملک نه زی خپه یو نه دا درې شوی خپه به داسې خپه لګای چې تر څو چې خوشحالي ګو نو اخر به زموږ مرګي بسم الله الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ قدرمندو کتونکو تاسو روز تاسو ملګری لقمان اگروال یم قدرمندو تاسو ګورئ اگروال ټي وي قدرمندو کتونکو دا مهال زه موجود یم بونیر تحصیلي مندن کوګا کیمپ چې ورته لګیږي په هغې کې موجود یم کومونږ څنګه ګورو چې د پاکستان حکومت اعلان کړی دی چې په پاکستان کې کوم مهاجر ژوند کوي نو هغې ته اخري ډیټ ورکړی دی چې یاره تاسو به د ملک نه ځئ نو موجود یم کوګا کیمپ کې ګورم چې زموږ د مهاجرو وروڼو څه احساسات دي چې مطلب دوی خفه دي خوشحاله دي مطلب کومونږ ګورو څنګه چې په نورو علاقو کې مهاجرونه کاروبارونه کوي دغسې په ضلع بونیر کې بیا په تحصیلي مندن کې بې انتهایي مهاجر دلته کاروبارونه کوي مهاجر ورته نه یم زه ورته خپل وروڼه وایم ځکه که موږ وګورو زموږ په چمله کې چې زیات نه زیات د کیمپ کم بازار دی دا زیات نه زیات زموږ په دې کابل وروڼو باندې ښایسته دی یو ډېر زیات ښکلی رونق دی پکې نو آیا چې دې لړ شي مطلب د خلکو احساسات ګورو چې یاره خلک څه ویل غواړي د دې ځای چې کوم زموږ کابلي وروڼه دي هغې سره خبرې اترې کومه چې آیا څه احساسات دي ولې خفه یاست خفتیان په دې کې نشته او ښه په عزت مې پراته یم ښه په عزت به راته وایي چې ځای به ځو خبره هم نشته مجبوریت نشته موږ هېڅ تکلیف نشته موږ مطلب چې لکه اوس د دې ملک نه ځای خوشحاله یې موږ په دې ملک نه ښه په عزت به ښه خوشحاله یاست خو دغه مهرباني ده زموږ کاروبار دی موږ روزګار والا خلک یاستو او موږ ته خلک روزګار هغه وکړي زموږ سیلونه دي سوړی کې زه سیلمین یم سوړی کې زموږ ډېرې پیسې بندې دي موږ د دې پیسو غم د وشي موږ ته چې موږ خپل سیل پیسې موږ راغونډې کړو ټول دا مطلب دا چې لکه موږ کاروباریان ټیک شو موږ ته د ټیم راکوي مطلب چې لکه موږ خپل کاروبار پکې راغونډ کړو هغې نه پس به ځو موږ ته د مکمل یوه خبر پاکستان حکومت وکړي چې په دغه ټیم باندې تاسو مهرباني وکړئ او موږ نه لاړ شئ نو موږ په هغه ټیم باندې موږ لاړ شو مکمل یوه فیصله وکړي او اوس خو دا سیسي والا کارت دی بیا شین کارت دی ژیړ دا مسله څه ده مطلب چې دا کم مسله ده چې تاسو سره کم ګاډي لږ مطلب په هغې تاسو پاتې کېدی شئ نه شئ پاتې کېدلی موږ سره شین کارت دی موږ شین کارت باندې ټول پاتې کوګا کې ټول شین کارت دی کوګا کې ژړ کارت والا نشته دلته هلته چې څو کسان هغه لاړل څومره کسان زموږ د 15 کسانو هغه دې ځای لاړه په خیر په عزت په ابرو مې لاړه او ښه په سامان بیګم دوه کډې دوی نه لاړې دوه کډې بیګا دوی نه لاړې ژړ کارت شین کارت نه پاتې کېدی شي شین کارت ولې دي شین کارت به مکمل پاتې اوسو ښه په عزت په ابرو پاتې اوسو او په دې باندې ښه خوشحاله پاکستان حکومت موږ ټول عمر دلته تېر کړلی زه به خلک چې راغلم له 12 کلوالو ماشوم به ولې نه محسوسوو موږ دلته پیدا شوي وو په دې بونیر خاوره کې واړه رالوي شو زموږ دا دلته بچي وشوله او بله دا مونږ تلي ولته زمونږ خپله ملته شته ترونه هم شته خو دوره خاص نه یو بله دوره کاروبارونه هم نشته ده او خو ښه خبر ده چې خلک ځي او حاجي دي هر وخت دا واځي هر کال دا لانجي نو ښه خبر ده چې ټول لاړ شو نو دا به ښه خبرې چې ټول په یو ځای لاړ شي دا چې یو ځي دا هم څه دلته پاتې شي سالته شي اوس په دې کې به څه ووایو یاره نو ټول لاړ شي لکه ښه خبره چې ټول لاړ شي نو ښه ده بیا د دې چې خفه خو ډېر زیات یو
او پاکستان حکومت دلته ECC کارډونو والا ته وینا کړې ده، پیوار والا ته وینا نه ده کړې. او په خپه په دې چې د دې خلکو سره زمونږ تقریبا 40 سال زمونږ د پیدایش شو دلته، او دوره مو تعلق جوړ شو، دوره مو کاروبار دی، بیا هر سړي سره زمونږ جان پہچان دی. د خلکو مونږ ته مینه را کړې ده د بنیر او د پاکستان، مونږ دی له ور کړې ده. نو دورونه دواړه پښتانه یو پتلو باندې ډېر خفګان دي او زړه مو نه ځي چې لاړ شو. ان شاء الله همي او خپه هم ځکه چې ولې زمونږ دلته واړه راغلي او دلته ما کاروبارونه کړي دي، دلته لکه د خلکو سره جان پہچان ده. او بل دا مسله ده چې موږ ته د حکومت باقاعده ټیم راکړي 6 میاشتې یا کال، بهرحال لکه دې ټیم کې به خامخا وځي، او که چېرته نه وځي نو بیا 10 لکه یا 20 لکه روپۍ جرمانه کېدي، نو هغې په وجود باندې به خامخا هر سړی وځي. نو دا خو موږ لکه یو دم اټیک په موږ دوی کوي، نو دا خو ښه خبره نه ده. لکه ستا مطلب دا چې موږ ته مخ لکه تاریخ کې چې دې تاریخ نه تاسو ټول وځئ ټول وځئ، نو ښه باقاعده به وځو. نو دلته موږ څه کوو چې نن پرېږدي، نو خامخا موږ مجبور یې ځو. ولې دلته ماشومان پیدا شوي دي، موږ پکې دلته لکه مشران راغله هغه دفن شو، او اوس موږ پکې بوډاګان شو، نو هلته به کاروبار څنګه وکړو؟ هغه هم لکه خپل ملک دی که نه، خپل وطن خو دې مطلب د هغه به باندې آباد شي. موږ باندې د پنجابیانو پیسې دي، موږ په دې عوامو پیسې دي. نو دا کاروبارونه داسې एकदम اټیک چې کېږي حکومت یې کوي، په موږ باندې دا ښه خبره نه ده. ولې چې زموږ په کروړونو زموږ په خلکو دي، موږ باندې د خلکو کروړونه دي، ډېر په غټه سطح باندې د افغانانو کاروبارونه دي که نه. نو دا حکومت نه دا خواست کوو چې موږ ته باقاعده ټیم راکړي، که 6 میاشتې راکړي که کال راکړي، نو موږ ته صحیح ټیم راکړي، باقاعده به دې کې وځو. موږ ته دا ووایي چې څوک نه وځي نو 20 لکه روپۍ به جرمانه وي، باقاعده به معلوم د زپي هر څه به زپي. خپه په دې یو چې موږ پیدایش دلته دی، او مثال موږ خاپوړي دلته په دې وطن کې کړي، نو موږ ته هم دا خاوره لکه موږ ته خپله خاوره ښکاري، او هغه هم زموږ خپل وطن دی، هغه هم زموږ وطن دی، لکه زموږ د نیکونو وطن دی. نو خپه په دې یو چې داسې ټیم کې یو کال 2 کاله 3 کاله ټیم راکړي، موږ ولیکي که نه، نو لاړ شو مثلا چې هغه هم زموږ خپل وطن دی. خو خپه په دې یو چې ډایرکټ وایي چې تاسو وځئ، داسې بعضې خلک مثال د خلکو باندې پیسې دي، زموږ په خلکو دي، په موږ د خلکو دي، نو داسې ډایرکټ کړل لکه دا حکومت باید داسې موږ سره بېانصافي ونه کړي. چې هلته لاړ شي مطلب که نه، نو ډېره ګرانه به نه وي چې مطلب نوی ژوند جوړول دي، او مطلب کاروبارونه سټارټول دي، او د رزق وسیله پیدا کول دي، نو دا ډېره ګرانه به نه وي. ګرانه ولې نه ده؟ نو ګرانه په دې ده چې مثال افسر نه شروع کړي، دا موږ 45 کال دلته کېږي، 45 سالو شو. نو 45 سال نه په دې وخت کې موږ دلته مثال ځان جوړ کړ، کاروبار هم جوړ کړ، دلته چې تر څو بیا دا کاروبار جوړ او خلک پېژني او هغه کې، نو به موږ بوډا ختم به لکه سیستم به ختم وي بیا. مطلب د دې د خلکو سره متاثر دي، چملې د خلکو نه وخت خو تېر کو، خپت یې خوشحاله یې. چملې خلک نه بلکې ټول بونیر خلک ډېر ښه خلک دي، ډېر پښتانه خلک دي، موږ سره ډېر ښه وخت تېر کړی دی، او د کادرونو په شان دی. موږ سره اوسه پورې داسې سیوا خبرې نه دي کړې، موږ به کړي، خو هغې اوسه پورې موږ سره سیوا خبرې نه دي کړي، ښه وخت هم تېر کړی، ښه د ورورۍ ښه د ژوند یې موږ سره. خو موږ خفه نه یو چې په تګ باندې، خو به دا یو شي خبرې خفه یي چې دلته موږ 45 ساله 43 ساله ویستل کاروبار ده، موږ په خلکو پیسې دي، د خلکو په موږ پیسې دي. لکه موږ له څه ناسې ټیم راکړي چې بیا ووځو، نو څه مشکل نشته. موږ دلته ښه عمر تېر کړی دی، خلکو سره ښه ژوند هم تېر کړی دی، لکه موږ په ښه حیا عزت سره وباسي، موږ دا کاروبارونه ختم شي لکه، او بس بیا چې موږ ولیږي نو څه موږ خفګان باندې نه ځو، ښه په خوشحاله باندې ځو. هم لکه مطلب تاسو خپل وطن دی که نه، یو پښتانه خپل وطن خو دی. موږ ته په خدای د دې خاورې او د هغې خاورې، لکه موږ هلته کله لاړ شو په پاسپورټ باندې، نو بیا موږ هلته 3-4 شپې وکړو، بیا تنګي چې خدای موږ به کله لکه بونیر ته رسېږو. ولې چې زمونږ زه د 6 کالو زه دلته راغلی یم، او زما 9 ورونه دلته لکه 6 ورونه او 15 ورونه 4 خویندې دلته پیدا شوي دي، او نو زمونږ د یو هم زړه نه کېږي چې هلته وطن ته که نه جایداد لرو، هر څه لرو، خو لکه د دې خاورې نه مو زړه نه کېږي چې هاخوا. اوس د مطلب ټیک کم درکړی دی که نه، نو کاروبار سره مطلب څه کوی؟ په نیمبۍ به ورکوی؟ زموږ خلکو سوچ خدای چې مطلب دې کاروبار موږ له په نیمبۍ راکوي که نه، په نیمبۍ به ورکوی که نه کاروبار ځان سره وړی؟ نو هغه خو زموږ د دې پښتنو ته او د دې حکومت ته زموږ دا خواست دی، دا اپیل کوو چې موږ په ډېره خوارۍ باندې ډېرې سختې تېرې کړي په پاکستان کې. موږ د یو جوړه جامو سره راغلي وو، زموږ د پلار سره زه راغلم، یو بل ورور موږ ماشومان راغلي وو، بیا موږ ته پاتې شوي وو لاره کې. اوس موږ په داسې حالات کې لکه دی شړي چې لکه مثال زموږ دلته قرضې په پاکستانو دي، د پاکستانو په موږ دي. دا خو یو بدواله ده چې موږ د چا پیسې ویسو یا زموږ دلته پیسې پاتې شي، موږ خلک د ګریوان نه ونیسي. نو موږ په دې خبره باندې نه خفه کېږو په تګ باندې چې موږ له ټیم راکړل شي، مثال 15 میاشتې یا کال چې تاسو ځانونه ټول کوئ او بس دې ځای نه دا خاوره پرېږدئ،
نو بیا موږ په دې باندې نه خفه کیږو. پاکستان حکومت درته اعلان کړی دی مطلب چې تاسو بوځئ څه احساسات لرئ خفه یې خوشحاله یې مطلب څه بل غواړئ؟ یاره هغه م خپل مل دی او دا م خپل مل ګڼو یو پښتانه او یو پښتانه یو موږ خو خوشحاله یو که لاړ شو نو 10 کاله وروسته به هم ځو 20 کاله وروسته به هم ځو خو به ځو موږ یې چې دا 4 ټیم په موږ بار بار دا ویناګانې کېږي چې دې نه لاړ شو نو ښه به مطلب چې تاسو حکومت بار بار اطلاع درکړي چې یاره لړ شئ نو مطلب چې لړ شئ خوشحاله یې بس خوشحاله به یو طرف ته خو به شو که نه او لکه د یو سیټ به شي د یو سیټ به شو دا اوس نه داسې چې نه مړه کېږو نه ژوندي کېږو ذهني دا معنی چې د زړه بیماري یې راته غورځولې سوچ فکر په خدای کې نو که کاروبار به هم یو ځای سوچ به هم بل ځای ولاړ یو ځای کې سوچ هم په کابل کې نه دا څه یو رسونه د عمر دی که نه موږ خو وایو که نه چې مثال بالکل موږ ته تاریخ راکړی د افغانستان زموږ وطن ده موږ به ورځو موږ دا نه وایو خو دغه کم تاریخ کوم ټیم ټیبل چې دوی مثال دغه خلکو ته ورکړی دی د آی سی سی والا ته یا غیر قانوني دي په کار د هغوی ته وخت زیات کړی شي یاره په میاشت کې څوک کولی شي چې دوی مثال 10 کاله 20 کاله تیر کړي هغه د په یو میاشت کې خپل کاروبار راغونډ کړي دا نشي کولی نو هغوی لپاره موږ زیات وخت غواړو او پاتې شو موږ سي بالکل ځو موږ ته دې داسې یو تقسیم اوقات جوړ کړي داسې هغه دې موږ ته برابر کړي لکه که دوی موږ ته 6 میاشتې بل ورځ ما ویلي او کال وخت موږ ته راکوي که نه دا هېڅ زموږ فایده نه ده که دوی موږ ته وخت راکوي نو په کار ده چې زیات وخت راکوي او که نه راکوي موږ ته دې دغسې وخت راکړي په یو کال مثال موږ ته دې ووایي چې تاسو ځئ بالکل به موږ ځو موږ به کارونه راغونډ کړو مثال دکانداران دي دلته خلک دي خلکو ته پیسې دي موږ ته د خلکو پیسې دي نو دا خو په میاشت او په دوو کې دا خو ګرانه ده مشکله ده او موږ مثال پاکستان موږ ته 45 کاله مېلمستیا راکړې ده او موږ غواړو چې موږ بیرته داسې څنګه چې په خوشحالۍ راغلي او داسې په خوشحالۍ موږ بیرته خپل ملک ته ولېږي دا راته وایه د خپل بونیر د خلکو سره متاثر مطلب د چمنې د خلکو نه مطلب د دې خلکو نه څومره متاثره شو زموږ د خلکو نه د بونیر خلکو الحمدلله ډېر پښتانه خلک دي غیرتي خلک دي موږ ته ډېر زیات خوشحاله یو مثال په دې 45 کلو کې د بونیر خلکو ډېره زموږ مېلمستیا کړې ده پاکستان کړی د خو د بونیر خلکو زیاته عین لکه هغه سرکاري خلک چې کوم دي مثال پولیس والا که زه تاته ووایم چې د بونیر خلک ډېر پښتانه پولیسي دي د بونیر مردان صوابۍ دا موږ سره چې کوم ګاونډ کې پاتې کېږي موږ ته په دې 45 کلو کې که نه لکه یو ورځ داسې موږ ته کوم تکلیف نه ده راکړی دوی نه ډېر زیات موږ خوشحاله یو زموږ ورونه دي پښتانه دي غیرتي خلک دي صحیح ده مثال په پنجاب کې په پنډۍ لاهور یا پېښور کې هلته له افغانانو سره پولیسو زیاتی ظلم دا شی کړی خو بالکل هېڅ نه بالکل موږ ته خوشحاله یو پښتانه غیرتي خلک دي الله دې دوی جسم تو څه ویل غواړې مطلب روان یې او ملک پرېږدی که نه او موږ درپسې خفه یو خو موږ پسې خفه یو که نه زه ته ولې نو وروره دلته 40 کاله تېر کړي خامخا به سړی خفه کېږي پوه شولې ځکه چې موږ دلته 40 کاله تېر کړي او ښه په عزت کې هم تېر کړي دي واو خو خفه به نه یو هلته زموږ کورونه نشته روږله هر څه وران دي دلته خو زموږ کورونه هر څه برابر دي کاروبار کوو